ځکه د هغې مریض په دې باندې سر خلاص دی چې دغه چاړه چې زما پر بدن باندې وچلیږي د دې په خاطر چې ما ته کم تکلیف دی دا تکلیف عارضي دی، لیکن د دې تکلیفه څه وروسته چې ما ته کم صحت راکول کیږي هغه صحت ډېر لوی نعمت دی او د هغې صحت په مقابل کې دا تکلیف هیڅ هم نه دی. نو ځکه هغې مریض په دې اپریشن باندې خوشحاله او دا اپریشن په ډېر شوق باندې او دا اپریشن په ډېر لوی فیس باندې او دا اپریشن په ډېر سپارش باندې د خپل ځان دپاره تجویز او خیر بولي. بعینه دا غره کوم الله تعالی چې پر کوم چا باندې تکلیف کیږدي چې کله نیک بندهی او د دین په حقیقت باندې آگاه و خبر بندهی نو هغې ته هم دا ورمعلومیږي چې دغه تکلیفونه چې الله تعالی پر ما باندې راوستلی دي دا ظاهرا یو څه تکلیف دی، لیکن د دې په خاطر الله تعالی زما زندگی د ګناهونو صفا کوي او د دې